Assalamu alaikum. Once again welcome in the new class. په خیر راغلی. په دې نوي مهم کلاس کې درته ښه راغلاست وایم. امید لرم چې ښه به وئ. په دې ویډیو او په دې کلاس کې څو مهمې او ضروري جملې درته راوړي دي. داسې جملې چې په ورځني ژوند کې د هغې سره تاسو بیخي زیات مخامخ کیږئ او استعمال ته یې ضرورت لرئ. نو راځئ چې په درس باندې او په جملو باندې شروع وکړو. لومړی مهمه او ضروري جمله کوم وخت کې چې تاسو د یو چا سره مخامخ شئ او دې لپاره چې هغه خوشحال کړئ تاسو ورته وایئ چې nice to meet you. nice to meet you. خوشحال شوم چې ملاقات مې در سره وشه یا په لیدلو دې خوشحال شوم. nice to meet you. په لیدو دې خوشحال شوم. ډېره یوه مهمه او ضروري جمله ده او بیخي زیاته استعمالیږي. بله مهمه او ضروري جمله تاسو له یو چا څخه پوښتنه کوئ چې ورځ دې څنګه وه. How was your day? How was your day? ورځ دې څنګه وه. How was your day? ورځ دې څنګه وه. بله مهمه او ضروري جمله زه پوه نه شوم. I didn't understand. I didn't understand. زه پوه نه شوم. I didn't understand. او داسې هم ویلی شئ I did not understand. زه پوه نه شوم. didn't او did not دواړه یوه معنی لري. او که داسې وایئ چې زه نه پوهیږم I don't understand. زه نه پوهیږم. I don't understand. زه نه پوهیږم. مخکینۍ جمله په سیمپل پاست ټینس کې وه او دغه جمله چې ده دا بیا په سیمپل پرزنټ ټینس کې ده. بله جمله یو چا ته وایئ چې واپس راشه. come back. come back. واپس راشه. come back. come معنا راشه. back معنا واپس یا پاس برا واپس راشه. come back. زما نه و په یاد. I didn't remember. I didn't remember. زما نه و په یاد. I didn't remember. زه پوهیږم. I understand. I understand. زه پوهیږم. I understand. زه څوک یم. Who am I? زه څوک یم. Who am I? Who am I? په پښو نشم تللی. I can't walk. I can't walk. په پښو نشم تللی یا په قدم نشم تللی. I can't walk. ښه ورځ ولرئ. Have a great day. Have a great day. ښه ورځ ولرئ. Have a great day. ښه ورځ ولرئ. ما ته انتظار مه کوه. Don't wait for me. Don't wait for me. Don't wait for me. ما ته انتظار مه کوه. Don't wait for me. ما ته انتظار مه کوه. زم. I come. زه راځم. I come. I come. انګلیسي ژبې مینوالو دغه وې یو څو مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مو ستاسو لپاره راټولې کړې وي او در وړاندې مې کړې. امید لرم چې یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي او ویډیو به مو هم خوښه شوې وي. نو ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. او په اخر کې ستاسو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ ویډیوګانې ګورئ او زموږ سره تر اخره پاتې کیږئ. ښه وخت ولرئ.